اوله مسله دا ده خلکو کې مشهوره داسې ده وایي د سلیمان علیه السلام زمانه کې حیواناتو خبرې کولې او ټول خلک یې په خبرو پوهېدل. همداسې مشهوره ده که نه؟ ملیان هم داسې وایي، اما دا ټول ملیان په دې کې غلط دي، دا د تحقیق نه خلاف. علامه اسماعیل ابن کثیر الدمشقي صافعي طالبانو په تفسیر ابن کثیر کې لیکلي دي وي دا خبر دروغ ده. په هغه زمانه کې مرغان هېڅ په خپل منهج د مرغانو کې تغییر نه ده راغلی. مرغانو طالبانو تاسې ما خبر واورئ طالبانو چې څومره علمي خبر ده. ابن کثیر وایي مرغانو تقلید دا ده چې یو تقلید د یو تحقیق د تاسې ټول وایي چې هلته ټولو مرغانو خبرې کولې، حیواناتو ټولې خبرې کولې. دروغ ده طالبانو، تحقیق ته غوږ شه. طالبانو دا په خبرو د مرغانو پوهېدل دا د سلیمان علیه السلام معجزه وه که نه وه؟ معجزه چاته وایي طالبانو؟ چې یو امر خارق للعادت وي. ټول عادت کې څوک په خبرو نه پوهېږي، ته نه ته په خبر پوهېږي، خو دا معجزه که نه؟ او که ټول خلک په خبر پوهېده بیا د سلیمان علیه السلام معجزه شوه؟ دا د ابن کثیر خبر ده. طالبانو الله که علما کړئ هېڅ کله د علماو سره دښمني ونه کوي. ګورئ ما تاسو ته بله ورځ هم ویلې اسلامي امت کې چې علما مړه سي نو تاسې ورپسې رحمه الله وایي. هر ملا مو چې نوم یادو رحمه الله ورسره وي. تا څه کار دی؟ ته چې دغه غوندې علم پیدا کړي طالبانو بیا تا ته خو داسې روا تا د داسې سره کار نه سره امت کې چې علما د اسلام تېر سوي ته رحمه الله ورسره ووایي. تا څه کار دی؟ هغه به سبب د زیادت تعیزه کوي. تا دغه دعا هغه ته رسېږي، هغه وایي چې دا چا دعا راته وکړه کابل کې یو ملا و نو طالبانو خوشحالېږي، روحي ملګرتیا تا سره کوي، سبب د زیادت علم دی. او که ته ناست یې داسې متعصبو علماو نه د علم زده کړي چې ټوله ورځ ملیانو ته کنځا کوي، بیا د علم مه کوه. ولې کوي بیا د علم؟ نو طالبانو ورونو ابن کثیر دا هم ډېر لوی محقق سړی تېر سوی په دنیا کې. د قرآن په تفسیر کې هم طالبانو ډېر ناقد ده. ناقد دې ته وایي طالبانو تقلیدونه نه کوي، کوم شی چې د تحقیق هغه نه وي څېړنې راسپړي. اوس دا په ټوله دنیا کې مشهوره د سلیمان علیه السلام په زمانه کې حیواناتو مرغانو ټولې خبرې کولې، ټول خلک په خبرو پوهېدل. دروغ ته ګوره الله وایي وعلمناه منطق الطیر، موږ ده ته ور زده کړي خبرې د مرغانو. که نه دی د مرغانو په خبره پوهېده، نور څوک یې طالبانو په خبره باندې نه پوهېدل. دلته لږ علمي بحث کوم طالبانو. ما خو نن یو بل کتاب هم راوړ خو مې نه وړ، ټایر مې راخیستی یم بېرته مې کېښود. نن زه ایسته کوی دا طالبان دې رسې نسي هغه د مفتي طالبین غوندې کیسه یي چې چرګې ته وي دعاګۍ به کوي، ډېره دانه یې ورکړې وه مړه سوې وله. نو دا یوه خبر شوله. په خبر باندې خو پوه شولئ که نه؟ یو بل دلته دوه خبرې دي طالبانو. ټول مرغانو خبرې نه کولې طالبانو ورونو، څوک په خبر نه پوهېدل طالبانو، تنا سلیمان علیه السلام پوهېده. یو دویمه خبر دا ده د هغه زمانه کې تنا سلیمان علیه السلام سره مرغانو خبرې کولې او که همدغه چوڼهسې یو اوازونه یې ول، په همدغه اوازونو نه سلیمان علیه السلام استدلال کو. ما دواړه خبرو ته غوږ شئ. ښه یوه خبر خو دا ده چې هغه زمانه کې د مرغانو هیڅ چا سره خبرې نه کولې، نه څوک په خبر پوهېد. تنا سلیمان السلام سره به خبرې کولې او دی په ژبه پوهېده، خبرې یې ورسره کولې. یوه دا رایه ده. خو د اکثرو محققینو علماو رایه دا ده، د محققینو علماو دوی وایي چې د سلیمان علیه السلام د دې مرغانو په خبره پوهېده. دلته دوه خبرې زده کوي طالبانو. تاسې دې آیات ته غوږ ونیسئ. یا ایها الناس علمنا منطق الطیر، موږ ته را زده کړل سوی ده پوهه په خبرو د مرغانو. دلته طالبانو باریکي ډېره ده چې پې پوه به سئ که نه، خو رب مو پوه که. دې آیات نه دوه خبرې معلومیږي. محققین وایي یوه دا د طالبانو دا څومره مرغان چې دي دوی ټول خپل منځ کې خبرې کوي، دا اوس هم خبرې کوي، خو مونږ ته نه ده معلومه چې دا زموږ کور کې چرګې دي دا په کومه ژبه خبرې کوي، کفترې چې دا په کومه ژبه، انګریزي د ژبه یې، پښتو د کومه یوه ژبه یې پرې پوهېږو نه شولې پوه. خبرې کوي خپل منځ کې. د قرآن له آیاته داسې معلومیږي ټوله دنیا کې د مرغان چې دي دوی خپل منځ کې خبرې کوي، د خبرو نه دي، خو څوک پوهېږي نه په خبرو یې. یو سلیمان علیه السلام ته معجزه دا ورکړې وه چې په دې خبرو یې دی پوهېده. الله دې وکړي چې پوه شئ. یوه خبر خو داسې د طالبانو ورونو چې سلیمان علیه السلام سره به د مرغانو مثلا سلیمان علیه السلام په کومه ژبه چې خبرې کولې مرغانو به هم په هغه ژبه خبرې ورسره کولې، دې به سره پوهېدل. دا خو یوه رایه ده، دا د تیل خبر ده، د تحقیق رایه دا ده. ټول مرغان نن زمانه کې هم خبرې کوي. ګورې تاسې ته زه مثال وایم طالبانو ورونو، تاسې خو چرګه کور کې ساتلې کله چې بچي بیا طالبانو یو رقم ته اواز وکړي تقرقر وکړي ټول بچي ورته راجمع شي، نو خبرې ورته وکړي که نه، نو خبرې ورته وکړې هغه د ورته باندې راټول شي. کله کله طالبانو ورونو دا هغه چې دي څه ورته وایي باښه یو شی چې راسي که نه چرګ چې هلته ولاړ وي ګورئ چې راټیټه سي هغه چرګ داسې یو رقم ته اواز وکړي نورو چرګو ته وایي پټي شي، خو دې نه معلومېږي خپل منځ کې دوی څوک کوي. دغه دي دوی دغه اوازونه څه دي چې دا چونېږي دا رقم دا دوی خبرې دي طالبانو.
دا د دوی خبرې دي خو موږ په خبر پوهېږو نه چې کومه ژبه ده لکه دوه چینایان چې سره غږېږي موږ څه پوهېږو چې څه وایي همداسې یا دوه دانې جرمنانو فرانسویان چې غږېږي موږ وایي چې څه وایي هېڅ خبرې نه دلته مرغان هم په صرف ژبه دي تا نه ده زده چې ژبه د چرګانو زده کړې د کپترو د کنریانو د مرغانو ټولو خبره ژبه زده کړې ته خپله پرې باندې پوهېږي نه پوهېږم طالبانو تاسې ما سره ما په خبر پوه شوي قرآن دلته دوه خبرې وکړې ټول مرغان خپل منځ کې خبرې کوي یو خو څوک په خبر نه پوهېږي یوه معجزه دا وه چې سلیمان علیه السلام په خبر پوهېد پوه شو یا ایها الناس علمنا منطق الطیر مونږ ته را زده ګوره تاسې د قرآن ته غوږ ونیسئ علمنا را زده کړل سوی ده مونږ ته منطق الطیر علمنا منطق الطیر مونږ پوی کړل سوي یو په خبرو د مرغانو خو دې نه معلومیږي چې مرغان خبرې کوي نور خلک نه پې پوهېږي تنا سلیمان علیه السلام الله پې پوی کړي په خبرو یې پوهېده دا یوه دلته طالبانو ورونو روح المانی همدغه معنا مراد کړې روح المانی دلته لیکلي دي چې دی په منطق مرغان چې خپل منځ کې خبرې کوي نو دا نفوس انسانیت طالبانو ناطقه لري و فلان لري خپل لغات لري او داسې لري واغسې لري دا یې پرېږده اوس روح المانی وایي طالبانو ته نه مرغانو خبرې کولې حیواناتو نه کولې حیواناتو په خبر نه پوهېده او همداسې طالبانو دلته یو مفسر ده حتی طالبانو د نباتاتو هم خبرې کوي طالبانو په خبرو یې دی نه پوهېده طالبانو یو عالم ده اوس زمانه کې تېر سوی ابن عاشور نومیږي التحریر والتحبیر په دې نامه یو تفسیر جوړ کړی ده هم په خپل تفسیر کې په دې باندې بحث کړی ده چې سلیمان علیه السلام د نباتات د حیواناتو د طیورو د مرغانو د ټولو په خبر باندې پوهېده دوی ټول خپل منځ کې خبرې کوي څوک یې په خبر نه پوهېږي دی په خبر باندې څنګه کېده پوهېده طالبانو ورونو دا د هغه رایه ده څه ورته وایي ابن عاص د بیا لیکلي وایي دې علم ته علم د کحل وایي دا ځان ته مستقل علم ده وایي علم د کحل دی علم ته وایي والله اعلم خبر باندې مو پوهی کوم طالبانو ورونو الله دې وکړي چې ما سره لږ نورم تام شئ تاسو طالبانو ورونو دغه کتاب کې یوه خبر کوي په تنګ کېږي خو به نه چې په تنګ کېږي نه بیا زه نه استاد کې یوه خبر کومه طالبانو دا عالم چې ده ده په دې خپل کتاب کې یو عنوان کې ښودلی اخراج ما فی القوه الی الفعل یو ورځ یو شیخ صاحب چېرته مجلس کې ویلي چې دی څومره کتابونه یادوي دا بیخي ستا ده نه ټول دروغ دي دا کتابونه که نه او یو ورځ ناست مجلس کې یو سړی راغی فتوا یې رانه غوښتله وایي ځکه مو ته انتخاب کړلي چې تا سره کتابونه ډېر دي چې مې ورته ویلې مې سمه خبره وکړه کتابونه چې ډېر دي مې کتابفروش ته به ورغلی وي نه به دا فتوا غوښتلې ده سم ووایه چې ملا یې ځکه درته راغلل نو زور یې راکړه که نه کتابفروش وي ما ویلي چې ده سره کتابونه ډېر دي مغرور کبرجن سړی و نو ما ویلي چې ده نه ځکه دا پوښتنه وکړه چې کتابونه ورسره ډېر دي مې کتابخانې ولا سره تر ما نه ډېر دي هغه ته ورسه فتوا دې پاره داسې ووایه چې ملا ده ځکه ورته راغلل زه طالبانو ته نه کتابونه ساتم د دې دپاره نه ګوره داسې نادر کتابونه ګورم او تاسو سره یې شریکوم تاسې ما سره یې ولې خبر واورئ دا مې دوه د خرما زړي راوړئ زه به یو علمي بحث وکړم بیا به تاسو ته خبر وکړم دا خو پېژنئ دا دواړه دا هم د خرما دڼی ده تمر دا هم د خرما دڼی دی طالبانو په دې کتاب کې خبره کوي اخراج ما فی القوة الی الفعل تاسې اوس طالبانو ما خبرې ته غوږ شئ خیر د طالبانو ورونو هغه چاته په لاس ورغلي یئ چې اسلامي امت کې استعدادونه راژوندي کوي دا ومنئ طالبانو ورونو ای د الله نعمت ته هغه چاته په لاس ورغلي یئ چې په اسلامي امت کې مړه استعدادونه راژوندي کوي دا طالبانو د خرما دڼی ده صحیح ده زه تاسې نه یوه پوښتنه کوم جواب به راکوئ ما سره به غږېږئ دې کې طالبانو 100,000 تنه خرما شته دا چا چې د ما دا درس اورېدلی هغوی مه غږېږئ دا نور طالبان پرېږدي دې کې لنډې دا دې کې 100,000 تنه خرما شته څوک وایي چې ستا لاس دې جګ نو زوی مو مړ شه دې کې 100,000 تنه خرما له کمه که نه تاسو طالبانو ما سره خبر باندې ځان پوه کړئ ګورئ طالبانو بالفعل په دې کې 100,000 تنه خرما شته بالفعل نشته که نه اما بالقوا اوس طالبانو ورونو تاسې داسې چلو کوئ همدغه د خرما دڼی راواخلئ صحیح ده دا د خرما دڼی مې راواخیستې زه طالبانو ماهر او مسلکي د علم د فلاحت یم د دیقاني ټوله دنیا کې طالبانو ونې ترشي اوبه بدې پرې لګېږي د خرما ونه طالبانو ترشي اوبه چې ورکې ډېره وده کوي د مدینې منورې ځکه خرما ډېره مشهوره ده طالبانو ورونې اوبه یې ترشي دي د مدینې ما خبره واورئ دا د خرما دڼی دې راواخیسته ودې کرد ډېره ښه پالنه دي هغه مسلکي د علم د زراعتو د فلاحت د قوانینو موافق دی د دې څوک وکړه اوس په دې کې 100,000 تنه خرما شته بالفعل
راتلونکي 10 کلو کې طالبان ورونو له دې کې 1 لک ټنه خرما 1 لک ټنه خرما سته طالبان یا 1 لک منه خرما سته په دې کې راتلونکي 10 کلو کې تاسې به دا څنګه دا مو طالبانو دلته وکړو مې وپلو د فراه ولایت دشته وه طالبانو دا مې وکړو لکه فراه کې خرما کېږي هلته مې طالبانو پالو 10 کاله تپي وتل طالبانو دا ونه په خرما راغله لسم کال باندې چې کومه خرما وکړه دا طالبانو 10 منه خرما یې وکړه چا هغه مې طالبانو خرما مې راواخیستله په دې غریبانانو مې تقسیم کړه خو ورته مې زړي به بېرته ماته راکوي 10 منه خرما چې څومره زړي کېږي 10,000 خرماوي خو کېږي زړي خو کېږي نو دا 10,000 خرماوي دا زړي مې راواخیستل طالبانو تیار مې د فراه یوه دشته ورته انتخاب کړې وه بیا مې طالبانو دې کې دا 10,000 تخمونه کېښودل ښه منظم سیستم مې ورته برابر کړ خان ومه که نه پیسې مې درلودلې اوبه مې ورته برابرې کړې وې سم ترتیب برابر ورته دهقانان ولوته نو راتلونکي 10 کاله نور چې 20 کاله کېږي څو ونې په میوه راغلې نو ټولې څو ونې سوې 10,001 نو دا چې طالبانو هر یوه ونه 10 منه خرما وکړي تاسې اوس ظرف کړئ هله ځانه نو مه غږېږئ که نه په کلکولیټر کې حساب کوئ که نه ښه در سره 10 لکه راځي که نه ته ودرېږه دا خو لا 10 کاله پاتې دي 10 کاله نور پاتې دي بیا مو د خرماوې په خلکو باندې تقسیم کړې که نه نیل د خرما به چې دي دا به خورئ زڼي به یې موږ ته راوړئ ای طالبانو زڼي راوړل زڼي بیخي بې حسابه وو خو 10,000 نور زڼي تېر نه راواخیستل ایسته کوی نور ایسته واچو بیخي ډېرېږي نو 10,000 نورې ونې م کېښودلې 20,000 طالبانو 20,001 ونه سوه نو طالبانو 10 کاله بعد دومره غټ باغ د فراه په ولایت کې جوړ سو دومره غټ باغ تېر جوړ سو 10 کال چې پوره کېده طالبانو نه خرما خو څه کوې که نه ټول افغانستان ته رسي ځکه څو ونې دي 20,000 ونې دي یعنې 20,001 یوه بله دومره ډېرې ونې اوس چې طالبانو 10 منه وکړي که نه دا 20,000 په 20,000 کې 10 منه چې ظرف کې بیخي له حساب نو بس طالبانو بیخي د سعودي او د دوبۍ د خرماو ته ضرورت نشته موږ خپلې خرماوې ودرلودلې امام خبر خو پوهېږئ نو دا قوه په چا کې وه په دې زڼي کې وه دا قوه طالبانو دې کې قوه موجوده دا قوه موږ له قوت نه پیل ته راوویستله اتفاق وه که دا له قوت نه پیل ته راباسې نه راباسې که راوې باسې 10 کاله به دومره ګټه ترې واخلې که راوې نه باسې بس چل به وکړو طالبانو ورونو یو زه وم طالبانو یو دی زه راجګ سوم طالبانو ورونو د خپله خرما وخوړله ځانه کېره د سره د جینماز لاندې کېښو د پیر صاحب که نه هسمهلته یې د جینماز لاندې کېښو د ملکې ده ده ویلې وي دا قوه زه پکې ساتم ملوې ساتم ما ویلې مل زه دا قوه پیل ته راباسم دریم طالبانو مربي وو زه هم مربي وم خدای داسې مربي وو چې استعدادونه یې قوې مړې کولې د هغه مربي وم چې استعدادونه قوې مې راژوندۍ کولې دا مې طالبانو 10 کاله بعد څه که نه 10 کاله بعد په فراه ولایت ته به هر څوک راتلل عرب و عجم د نړۍ خلک چې دلته یو باغ جوړ شوی ده دومره غټ باغ څنګه باغ ده خو باغ جوړ شوی د قوت د یوې خرما نه 20,000 ونې پیل ته راویستل شوي دي نو ده ته مې ویلې مل راځه پیر صاحب چې تا هم بوځمه دې فراه ته به دې ووینم باغ به ووینې هغسې خو نیکه دې هم په پښو نشي پکې ګرځېدلی موټر کې به دې کینوم چې ودې ګرځوم پکې دومره غټ شوی دا باغ 20,000 ونې ورته مې ویلې یو خو چیزونه دي جینه نو ته بیا جومات ته ننوځه د جینماز لاندې چې کوم د خرما ځنه کېښودلې و ما ته راوباسه 10 کاله بعد چې جینماز راجي که راوباسه ځنه دا د راویویسته نو 10 کاله بعد مې دی وروسته تاسې فرض کړئ دا د فراه ولایت هغه باغ ده او 20,000 ونې پکې دي 20,000 ونې پکې دي ټولو له مثمرې دي دا همره 20 منه خرما چې کوي طالبانو 20,000 بیخي له حسابه وځي که نه دلته مې ویلې مل تا ته دا شاګرد په لاس ته راغلی وو او مالته د محراب لاندې کړي وو که نه او استعداد دې پکې څنګه کړي وو کوم قوه طالبانو دې زڼي کې او دې زڼي کې دواړو کې دا قوه وه که په یوه کې وه داسې مربي ته چې په لاس ورغله طالبانو راتلل چې 10 کلونو کې دومره قوت یې نه راوویستله طالبانو ورونو چې عرب عجم حیرانه او داسې مربي ته په لاس ورغلې وه طالبانو ورونو چې جومات کې د محراب لاندې کېښودلې وله 10 کاله بعد هماغه قوه څه اوس هم پکې شته که نشته نو قوه څنګه شوله پیل ته راونوتله پیل ته یې څنګه که اوس ته هم دی راجګ سي پیل ته دې راوباسي امت خبر نه شولی کو تاسې طالبانو د زڼو حیثیتونه لرئ نن چې اسلامي امت یتیم ده نن چې اسلامي امت زوبل ده دا طالبانو یې موږ د مربیانو د لاسه زه ګورې طالبانو په رب درته قسم کوم طالبانو که نه خیر دا به ټوکه در سره وکړم د هغه نه یې لرې که روزه چلوټې تر جوړ که نه څومره لوی استعدادونه چې په نننۍ نړۍ کې دي هلته نه راوویستل ډېر پرمختللي اسباب طالبانو دا کوچني څه دي طالبانو دا په اسلام کې اول موږ جوړ کړي
د سترګو ټول تحقیقات اسلامي امت کې مونږ کړي ولې طالبانو مونږ شاته سلو دوی ته مونږ پرېښودل خو یو خبر واوري طالبانو هر ځای چې شروع کوي له صفر نه به شروع کوي اسلامي امت طالبانو له صفر نه دوی شروع کړل تر دې چې راورساو نور مربیان راغلل د بل چا خبرې ورته زده کړلې وي دا ته کوي فلسفه ووایه نو طالبانو دا چې تر دې چې مزل کړی وي دا یې کاپیرانو ته په لاس ورکړل تیار خو اتي کاپیرانو له دې نه پورته دوی هغه تخنیک او مسلکونه طالبانو نن دوی لاس ته ورغلل تاسې چې دلته ناست دي تاسې ته وایم طالبانو ورونو تاسې د ټول افغانستان طالبان یې دلته په سوولو کسان ټولو کې چې زه دغه استعداد چې د مفتیتوب د راژوندی کم ګټه مو شي د خرما د زړي د تاسې بیا دا یو فرق ته د خرما په زړي کې همدا یوه قوه ده چې تنه خرما ترې راویستل کېږي او تاسې کې طالبانو ټولې قوې شته تاسې کې زه کولی سم که نه چې یو پوهنتون ته مو وسپارم یو خان یم او ټول یو پوهنتون ته وسپارم په ټول کې د طب هغه قوې راوسپړم راتلونکي 10 کلو کې هر یو د تاسې په خپل مسلک کې لکه طب خو ډېر مسلکونه لري څوک د سترګو څوک د غاښونو څوک جراح څوک داخله څوک یو شی څوک بل شی د اډوکو طالبانو 10 کاله بعد هغه قوې چې په تاسې کې دي هغه پیل ته راوځي او تاسې دا ټول 10 کاله بعد دما په لاس کې 10 کاله بعد مو زه ټولنې ته وړاندې کړم پټ مې له ټولنې ساتلي خو 10 کاله بعد مو چې ټولنې ته راوړم داسې انسانان یې طالبانو چې په ټول افغانستان کې لږه نه ښه ډاکټر دی اډوکو نه وي لږه نه ښه ډاکټر د سترګو نه وي لږه نه ښه ډاکټر د جلدي نه وي لږه نه ښه ډاکټر د زړه نه وي هر یو کې مو یو را پیدا کړي یو دم په افغانستان کې یوه خبر راپورته شي یو مربي ته شاګردان په لاس ورغلي وو ټول عمر یې ورسره تېر کړ 10 کاله هغوی کې هغه قوتونه او استعدادونه راژوندي کړل مړه ول که نه راژوندي یې کړل تاسې کې طالبانو ډېر استعدادونه شته الله پیدا کړي مخلوق یې خو داسې مربیانو ته په لاس باندې ورغلي بس دا درښیي چې ما لاس مچو کوه که نه داسې بس همدې کې ټول لویه بزرګي ده چې تلل یم په ښاره نه ځه او لاسونه مې مچو کوه زه تاسې نه بیخي د لاس مې بیخي مچو کوئ طالبان سنت ده مستحب ده جایز ده طالبانو ورونو بیخي مچو کوئ زه تاسې نه دا غواړم چې د اسلامي امت دپاره مو خپل استعدادونه مړه راژوندي کړي مړې قوې چې دي د کیمیا ماده شته په تا کې د فزیک شته پکې د ژورنالیزم شته در کې د حدیثو شته در کې د تفسیر شته در کې د قرآن د علومو شته در کې د نحوي استعدادونه شته ټول استعدادونه مو په یو شي باندې مه مصرفویه هغه قوې چې در کې دي طالبانو پیل ته راوباسئ خو دا قوې چې له قوت نه پیل ته راویستل کېږي دا څوک راباسي دا د مربي کار د طالبان افغانستان کې طالبان ورونو زه تاسې نه یو پوښتنه کوم که نه موبایل لري ادي ما ساعت به زه راواخلم دا ساعت له چی نه جوړ ده طالبان دا ساعت همدې مځکې نه جوړ ده که مځکې نه جوړ ده که نه ولې شکمن یي خورا بنیدار چې طالبانو له مځکې نه جوړ دي څومره ښایست یو وخت کې دا طالبانو د مځکې اجزاو خاورې او ډبرې تیږې وې لې که نه وې دا په مځکه کې قوه وه که نه په مځکه کې قوه وه خو طالبانو الله پاک علمي انسانان راوستل طالبانو هغه قوت یې فیل ته راوړي دغه کاشي طالبانو دا یو وخت کې مځکه وه که نه خاورې ډډې تیږې او دا شیان طالبانو ورونو انسانان راجګ سول ماشینونه یې جوړ کړل دا یې له قوت نه چا ته راویستل فیل ته راویستل زه بیا هم تاسې ته وایم طالبانو ورونو دا ټول جومات وینئ دا یې تاسې چې څومره کالي او پګړیګانې دي دا ټول طالبانو چې لا هر شي نه جوړ شوي دا یو وخت کې د مځکې قوه وه د قوت نه چا ته راویستل نو راځئ طالبانو داسې مربیان ځانونه نه جوړ کړئ چې انسانانو کې هغه استعدادونه له قوتونو نه فیل ته راوباسي موږ په افغانستان کې راتلونکي 10 کلو کې طالبانو موږ په افغانستان کې داسې کېدلی شو که نه په پرمختګونو کې لکه اروپا غوندې کېدی شو که نه هغه ځکه دلته څومره ډېر معادن دي افغانستان کې تیل طالبانو موږ دومره ډېر لرو د قشقري تیل که موږ یې راوباسو له قوت نه فیل ته موږ خود بس کېږي دنیا ته یې موږ صادرولی شو موږ دومره ډېر تیل لرو هو موږ مربیان نه لرو طالبان همغه قوه پرته دا پرته ټول افغانستان معادن د قوت په مرتبه کې دي که د فیل اوس مثلا تاسې چې دا ډېر اورئ چې افغانستان کې ډېر قیمتي معدن چې د نفرایټو ده دا نفرایټو نه بیټرۍ جوړېږي ډېرې پرمختللې بیټرۍ نو ما ورته چې بیټرۍ نه لرو برق نه لرو نو چې دغه نفرایټ طالبانو بالقوه پراته دي که بالفیل قوه پرته ده دا قوه موږ فیل ته راویستی شو طالبانو فیل حالی نه سو راویستلی کله مربي لرو کله پوهنتون کې داسې څوک روزلی د طالبانو اوس به یا چینیانو ته وایي چې راسه تی در واخله دې تېره ته راوباسه یا به روسانو ته وایي یا به امریکایانو ته وایي یا به برطانویانو ته وایي موږ تاسې کوئ نه الله دې وکړي چې تاسې دې ما په دغه خبر پوه سوي یئ انشاءالله پوه سولی طالبانو ورونو دا د سنګ زغال تیږه څه وه پېژنئ که نه کوله چې ورته وایي دا ډبره طالبانو افغانستان کې نن نه 500 کاله مخکې په افغانستان کې پرته وه په دې کې یوه قوه وه د اور وه پکې که نه هغه قوه طالبانو همداسې قوت کې پرته وه و زمانه کې انسانان راووتل هغې له پیل نه له قوت نه پیل ته هغه څوک راوویستل هغه برق پکې چا برقونه ترې جوړ کړل څوک بخارۍ ترې نه ګرموي څوک طالبانو ریل ګاډي پې چلوي دا ریل ګاډي ترې دا طالبانو اول دنیا کې جوړ کړی په همدې روان شوی دی هغه قوې چې په مغې کې پرته وه هغه قوه انسانانو چا ته راوویستل پیل ته راوویستل مونږ عینک له میسو نه پروت د طالبانو چینیانو ته کله وایي زر کوه کله وایي زر کوه مونږ بلا وهلي مونږ خپله مربیان نه لرو چې هغه قوه پیل ته راوباسو دوی ته سوالونه کوو 25 کاله وتل چې چینیانو سره دا قرارداد شوی ځان غلطوي نه یې کوي
ما زه جر کړی ده، نور څوک هم نه ورته پرېږدي، خپله یې نه کوي. ولې اسلامي امت کې موږ دومره شاته پاتې شولو، موږ یې خپله ولې نشو کولی؟ زه تاسې نه یو پوښتنه کوم، دا اوس طالبانو دغه دشته چې باندې نن مازدیګر ووتلې دې دشته کې، په دې دشته کې طالبانو د شنو ګیاوو او د ګلانو قوت ته بالفعل ده که بالقوه ده چې دې کې ګلان راوځي. اوس زمینه نه ده ورته متعهده طالبانو ورونو، هغه فعل ته نه راوځي. څنګه چې په سرلۍ سي طالبانو ورونو دشتې ټولې توپ فعل ته راوځي طالبانو. هلته طالبانو ورونو هغه کوم سیستم چې دغې سیستم سره چې موافق برابر کې، هغه نظام چې الله ورته برابر کړی، هغې سره چې برابر سي، له قوت نه فعل ته راوځي. نو دا خبره مې دې په خاطر درته وکړه چې زه تاسې اوس په خبر باندې پوه کړم. دی څه وایي طالبانو؟ دی په دې خپل کتاب کې وایي، دی وایي ما بل کتاب جوړ کړی ده، هغه کتاب طالبانو الف ب ت ث نومېږي، وایي په رمزونو باندې غږېږي، الف ب ت ث نومېږي. دی وایي چې د ما دا کتاب تاسې وګورئ، پکې بیخي ډېر نادر دي په دې موضوع باندې. وایي د استاد دی د طالبانو په دې علم کې جعفر صادق رضی الله عنه ده، د نبي علیه السلام د خاندان سړی څه ده جعفر صادق. نو هغه به وایي د ما کتاب ډېر کته، وكان سيدي صلوات الله عليه يعشقها ويديم النظر فيها لحسنها فهي عجيبة غريبة. دای داسې وایي طالبانو ورونو، دا مرغان څه دي؟ اصلي خبرې ما تر دې چې تړاو لري، دا مرغان څه دي؟ دا ټول خبرې دي، خو دا د مرغانو خبره بالقوه ده، موږ نه پرې باندې پوهېږو. راتلونکی نسل د انسانانو به داسې مرتبې ته پوه شي، دا علمي ځواک او علمي وړتیا به د انسانانو دومره لوړه لاړه شي طالبانو چې د مرغانو په خبر به پوهېږي، لکه سلیمان علیه السلام چې به پوهېده. راتلونکي کې به علمي میدان دومره ګرم شي طالبانو چې دوه مرغان به ناست خپل منځ کې به غږېږي، تا به یې زه به زده کړي او ته به پرې پوهېږې چې څه وایي، نه شولی پوه. تاسې د ده په خبرې ورې ځان پوه کوئ، وروسته به په تفسیر کې پوه کوم. داسې یوه زمانه په دنیا راتلونکې د طالبانو ورونو د مرغانو خبرې کوي. تنا سلیمان علیه السلام په خبرو پوهېده، په هغه زمانه کې دا د ده معجزه وه. دی په دې کتاب کې وایي راتلونکی د دنیا داسې را روان ده چې د مرغانو په خبرو پوهېدل دا یوه قوه ده، دا قوه به فعل ته راوځي. راتلونکی به داسې زمانه وي چې د مرغان به چې خپل منځ کې غږېږي، انسانان به په خبرو پوهېږي، له قوت نه به فعل ته راوځي. دا خو څه کوي طالبانو ورونو؟ دی لا داسې وایي، وایي زمری چې د اواز کوي، دا اوبه چې چوړېږي، دا چوړېدا یې څه وایي؟ دا چوړېدا د دوی یوه ژبه ده. راتلونکی د انسانانو به دومره پرمختګ کوي چې په دې به پوهېږي چې دا اوبه څه وایي. دا اس چې ششنېږي، دا غوا چې اواز کوي، دا نه تنا تر طیورو پورې خاص کوي، د سپي غپا طالبانو و سهیل الفرس، دا ټول طالبانو غږېدل دي، خو موږ یې په ژبه نه پوهېږو. راتلونکي د انسانانو دومره علمي پرمختګ به کوي چې هغه به له قوت نه فعل ته راباسي چې څه به وایي. انسانان به طالبانو دومره سره خلط شي چې مرغانو نه به استفادې کوي. زه بیا تاسو لږ وروسته نوره خبر درته کوم، تاسې ما سره په دې خبره باندې لږ پاتې شئ. دی لکه ګوره طالبانو ورونو، مثلا یو ورځ به موږ تاسې ترجمه کوو، که نه دلته به دوه مرغېګانې ناستې، دروازه به خلاص، نو هغه به یو مرغه بلې مرغه ته وایي چې جومات ته مه راننوځه، دلته یو تورپګړی سړی ناست او نور دومره ډېر خلک دي، ګیر به م کړي، ټولې کړکۍ بند دي. موږ به هم په خبرو پوهېږو طالبان، کومه ژبه یې وي، هغه ژبه دې موږ زده وه، موږ به پرې باندې پوهېږو. راتلونکی به طالبانو د مرغانو نه انسانان دې لپاره استفاده کوي، د خپلو علمي موخو دپاره به استفادې کوي. داسې به بل ته وایي راځه چې زه زده کوی، دا ډېر هغه خلک هم د مرغیو سره ډېر اورانه ده چې ګیر شي کوي چې درته وشي. دلته ځان نه کوو، ما په خبرو خو پوه شولو. اوس طالبانو تاسې راسئ دلته د قرآن ته غوږ ونیسئ. الله عز وجل وایي ولقد علم یا ایها الناس قد علمنا منطق الطیر، یا ایها الناس علمنا منطق الطیر، را زده کړل شوي موږ ته پوهه په خبرو د مرغانو باندې. ګوره طالبانو ورونه همدغه حضرت سلیمان علیه السلام به چې کله سفر ته تله، هدهد به ورسره و که به نه و به که نه و، خبرې به یې وړلې راوړلې که نه. نن چې صورت کې راځي د بلقیس خبرې ورته راوړل طالبانو، د خپل حکومتي امورو دپاره طالبانو له چا نه استفاده کوله سلیمان علیه السلام. دا خپل نظام یې دومره مستحکم کړی و، هر هغه څوک چا کې چې قوې وې، هر هغه چا کې چې قوې وې طالبان هغه قوې فعل ته راویستلې. مرغان استفاده کول د خپل حکومت دپاره کولې که نه کول، هدهد یې تربیه کړي و که نه و. میږتانه باندې چې روان و، میږتون سره خبرې وکړې که نه نه، دا نن په خبرې دی پوهېده. راتلونکی طالبانو د اسلامي امت دا کوشش وکړي چې له کفر نه په دغه باب کې مخکې شي. ګوره دا فکریه د موږ د موږ د کتاب د موږ د عالم فکریه د طالبانو، دا فکریه به چې هغه وخت د بېچارګي کوله، ملیان به څومره ورسره وران وي. اوس چې څوک څه رقم ته خندا وړ به بلي ډېر انسانان بې علمه. دی وایي چې د ما دغه کتاب، دی وایي بیا د ما بل کتاب د الف ب ت ث نومېږي. اوس زه نه یم خبر چې کتاب دې ده چېرته د طالبانو، الله دې ما ته پیدا کړي طالبانو، بیا دې تاسو ته هم الله پیدا کړي. دی وایي د ما کتاب به جعفر صادق صاحب ډېر خوښوو، ډېر خوند به یې ورکوو، کته به چې دا قوتونه به فعل ته راوځي. راځئ طالبانو ورونو، نن اسلامي دولتونه، اسلامي حکومتونه دومره پرمختللي کړو چې عین د مرغانو نه د اسلامي امت او د اسلامي حکومتونو په پیاوړتیا کې استفاده وکړو، لکه حضرت سلیمان علیه السلام چې مرغانو نه استفادې کولې. په زه به یې ځانونه پوه کړو، استخباراتي مرغانو روزي وو،
حیوانات روزو دي هغوی په خبرو باندې ځانونه پوه کړو لوی هدف به مو لاسته راغلی و دا کېږي دلته که ته وایې چې دا د خندا وړ خبره ده نن نه 200 کاله مخکې که چالته د ریل ګاډي خبره کړې وای که هلماني تیاري خبر نه منله دا د نه خبر دا دنیا د ممکناتو دنیا ده دنیا کې هغه کوم شی چې ممتنع دی هغه نه کېږي د شریک د باري تعالی ده او یو بعضې داسې نور شیان نور طالبانو دا له ممکناتو له باب نه ده دې ممکناتو له باب سره شخړې مه کوئ طالبان ورونو الله عز وجل موږ ښه علما کا چې له قوتونو نه د انسانانو استعدادونه چې پکې دي هغه استعدادونه له قوت نه فیل ته راوباسي اوس طالبانو ورونو تاسې ټولو کې د شاعریت استعداد شته خو مل به درکړي کولی شي چې د استعداد د چا پکې راژوندی کړي طالبانو ملا مجتهد ملا کوي محقق او که مقلد مجتهد ملا دا معنی طالبانو چې نوې مسله راسي دی رایې پکې ویلی په افغانستان کې ټول افغانستان کې علما د سړي رایې مړي کوي د طالبانو دوی مولیان نه بیخي سبق مه وایئ تاسې کې رایې راژوندی کړي استعدادونه او فکرونه راژوندي کړي چې نوي نوي فکرونه ټولنې ته راوړئ داسې فکرونه چې امت مو ګټه ترنه واخلي زاړه خو هسې کتابو کې شته د طالبانو د علماو چې کتابونه جوړ کړي دي که نه دا خو ټول نوي نوي شیان دي داسې علما چې کتاب یې جوړ کړي چې نوي شی نه هغه بیخي څوک ګوري نه څوک دا اوس تفسیرونو کې ډېر فکر وي طالبانو تفسیرونه وانخلئ یا چټي مستدرک هغه همغه خبر کړي همغه خبر دا موږ څه که نر هغه تفسیر راوړه طالبانو چې نوي نوي خبرې کوي اوس داسې تفسیرونه ډېر خوند کوي چې هغه یوه خبر کړي یا بل په بله موضوع لګي هغه بل به بیخي موضوع کړي نه طالبان داسې موضوعات بیا دلته طالبانو روح الماني یوه خبر بل هم کړې ده چې دا مرغان خبرې کوي یو څو خبرې به درته وکړم که خبرې خو کوي مطلب یې دا ده بل تر طالبانو چې کله په هغه باندې ناست دي په ونه باندې ناست دي د لکۍ سر خوري دی چې کوم اواز کوي طالبانو وایي داسې وایي اکلت نصف ثمرة فعلى الدنيا العطاء نیمایي خرما مې خوړلې د دنیا د هلاک دي ته او طالبانو ورونو فاخته مونږ ورته طالبانو هغه وایو قمرۍ ورته وایي پېژنئ لکه فترې غوندې ده خو لږ وړه ده ترسي کو 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 داسې اواز دا داسې وایي طالبانو لیت ذا الخلق لم یخلق کاشکې دا مخلوق نه وی پیدا دې ته فاخته وایي طالبانو ورونو علوم طالبانو د موسیقي سره طالبانو دا یو علم ده یو خطا ته ډنګ ډنګ د پرې د طالبانو د موسیقي علم ده علما علامه طنطاوي وجي کې دلته تفسیر کې وایي دا د الله دنیا دومره منظمه ده تاسې که چا علم عروض ویلي علم عروض او علم قوافي طالبانو ورونه اوزان او دا وزنونه څه دي دا موسیقي او دا شعر و شاعري ټول وزنونه دي هغې ته چې برابر دي طالبانو منظم دي هغسې خو نه منل کېږي دا اوس ډول دا شیان خو چې وهل کېږي طالبانو دغه په نسبتونو وهل کېږي په خپل نسبت باندې وهل کېږي بیا طالبانو اوازونه منظم منځ ته راوځي کو 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 دا طالبانو وایي بحر طویل ده طنطاوي وایي نن معاصر علماو د قمرۍ دا غږ راخیستی طالبانو دا منظم بحر طویل علم عروض و علم قوافیو کې کو 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 نو دا طالبانو وایي بحر طویل د په دې باندې بحثونه کړي تاسې نن د میګتنو خبرې واورئ چې انسانان په څه شي لګیا دي دی خو انشاءالله خبرې کوي نن یو مولي صاحب د هلمند نه راته میسج کړی وي شیخ صاحب تا تحقیق مې واورېده وي زه کتابونه ترجمه کومه دې تا ویلې چې دا نحوي کتابونه درته پرېږدی نور کتابونه وي کم کتابونه کم خو پوه شو طالبانو نور مې پېژانده نو چې څوک به و طالبانو خو دا فکر تاثیر پې کړی وي زه بس که نه نحوه پوسته کې مې بیخي ترې راوویستل طاووس ته وایي طالبانو طاووس کما تدینو تدانو کما تدینو تدانو چې څه کوي هغه به درسره کي دا د طاووس زموږ کور کې طالبانو طاووس ته پرون ماسپښین مين کتاب کتلي چرګۍ ښځې مړه شوې ده نو زه کوم کوټه کې چې کتاب ګورم دلته راسي بس هلته عینه کې خپل ځان ته ګوري چې دی فکر کوي چې دا لکه سیما ښځه ده خپل ځان ورته ښکاري خوشحال بیا چې واړه راسي بیا یې وشړي بیا وروسته بیا راسي پرون مې کتاب کتم داسې مې ورته چړت ویوړله مې چې خدایه ښځه خو ورته پیدا کړي هدهد سره طالبانو هدهد څوک ورته ملا چرګک وایي ببوتي ورته وایي مونږ ته څه ټوپخ وایي نو دی وایي طالبانو استغفروا الله یا مذنبون یا طالبانو توتی څه وایي ببغا څه وایي ببغا توتی ته وایي طالبانو لیت الدنیا هم بو اذکر الله یا غافلون چرګ داسې وایي پلانکای داسې وایي طالبانو ورونو دا والله اعلم زه خپله ډېر فکر نه کوم خبرې کوي طالبانو ورونو دوی کېدای سي مولانو یوه خبر ترې زده کړي چې دا وایي خو یوه خبر نه کوي طالبانو ورونو تاسو ته به زه یوه خبر وکړم تاسې یو ورځ داسې وکړئ په د انټرنیټي دنیا کې چینایي ژبه یو لږ ډاونلوډ کړئ بیا چې دوی غږېدل تاسې غوږ وکړئ نو سړي ته بیا دا خبر معلومیږي لکه مرغان چې چوڼېږي دوی همغه یوه خبر کوي مرغان خو خپل منځ کې چې چوڼېږي سړی فکر کوي چې دا چوڼې ها یوه ده طالبانو یوه نه ده دا اصل هغه ژبه باندې چې نه پوهېږي ته غوږ ورته ونیسه بیا تا ته معلومات کېږي بیا عین لکه د مرغانو مسله داسې ده نو نه پوهېږم چې تاسې ما په خبر پوه شتم د مرغان غږېږي خپله خبرو کې قرآن هم وایي چې غږېږي په خبرو یې نه پوهېږي داسې ورځ به راسي چې انسانان به د مرغانو په خبرو پوهېږي که دنیا مخ په لوړ روانه ده زه تاسې نه پوښتنه کوم طالبانو ورونو دا اوسنۍ دنیا چې څومره پرمختګ کړی نور هم په دې دنیا کې قوت شته چې هغه له قوت نه پیل ته راویستل چې که ودرې شته راتلونکي 10 کلو کې به طالبانو په دې دنیا کې نور داسې قوتونه وي چې هغه به پیل ته راوباسي خو څوک به یې راباسي دا قوتونه ما ته دا جواب ډېر معقول راکوي که دې ما په خبر کوي
دنیا کې طالبانو ډېر استعدادونه سره وتلي دي. راتلونکو 10 کلو کې به دنیا جای په جای ولاړي که هغه قوتونه به هم نور هم تیل ته راوځي چې دنیا کې به ډېر نادر شیان جوړېږي. راتلونکي 10 کاله بعد به طالبانو له قوت نه چې هغه فلحال د مځکې شیان دي، خاورې دي، ګردونه دي، راتلونکي 10 کلو کې به هغه چا ته راځي؟ خو څوک دی کوي؟ مسلمانان که کافران؟ نه یو خو د تاسې کار ده چې کوئ یې، خو دا کار به کوي څوک؟ اوس چې دنیا ته ګوري څوک یې کوي؟ کفار یې کوي. دا قوتونه چا ته راباسي؟ راتلونکي کې به طالبانو خدا سره هم تیاری جوړه شي، څنګه موبایلونه به جوړ شي. راتلونکي به طالبانو ورونه څومره علمي پرمختګونه د دنیا کې اوس هغه به ټول له قوت نه پیل ته راوځي. خو د ما او د تا نصیب نشته پکې. ولې؟ ځکه ما او تا تر اوسه پورې د دنیا د آبادیو د عمران د علم سره نابلد یو. ابن خلدون غوندې سړی چې اسلامي امت یې لري، طالبانو ابن خلدون داسې سړی تېر شوی ده که نه، ده د نظریه د عمرانو د آبادیو د اجتماعیاتو جوړه کړې. وروسته کافران راجګ شوي د ده په نظریې باندې کار کړی، طالبانو لوړه کړې. دوی مزل وکړه هغه نظریه خو هماغه وه، اوبو یې تلله، دوی اسمان ته پې وختل. موږ تر اوسه ابن خلدون نه پېژنو. دا طالبانو زه دې نه ناامیده نه یم، اوس زه ډېر اورم ملیان مدرسو کې چې ابن خلدون خلکو شروع کړی ده، شوق یې لري چې ابن خلدون ووایي ویې بولي. ډېر خطرناکه سخت کتاب هم د طالبانو دي. خو نو هر څوک وایي طالبانو کان خو هر څوک وایي خوله د ملا فاروق غواړي طالبان. یو وارې خو سړی ښه پې پوه شي که نه بیا بل پې باندې پوه. ما طالبانو د ابن خلدون هغه حکومتي درسونو کتاب هم جوړ کړی، تیار جوړ د طالبانو چاپ ته آماده ده. خو طالبانو په دې ډارېږم که زه راوباسم طالبانو یې شخړې سره به مخ کېږئ. خو ځکه هغې کې نصیحتونه دي، داسې نصیحتونه دي چې هغه نظام ته استحکام ورکوي، حکومتونه د طالبانو دي تیار په میز باندې همداسې ایښی، خو کېږي نه. ځکه دا ټولنه خو طالبانو ورونو تاسو ته معلومېږي. وحشر لسلیمان جنوده، راجمع کړل سول سلیمان علیه السلام لرا جنوده لښکر من الجن والانس والطیر فهم یوزعون. سلیمان علیه السلام ته طالبانو لښکرو، پیریانو، انسانانو، مرغانو. طالبانو ورونو کله چې نظام کوي، بادشاهي کوي، د سلیمان علیه السلام نه زده کړه. سلیمان علیه السلام هر هغه چا کې چې کوم استعداد و هغه استعداد یې راژوندی کړي، بادشاهي یې کوله. پیریان هم د پیریانو هم بادشاهي کوله، مرغان، انسانان، لښکرې ټول فهم یوزعون. دلته بند فهم یوزعون، دلته یې بند کړي ول. یعنې ټول یې ورې وجې ته راټولول، بندول چې ځای به نه دلته، ټول به راټولېږي شریک یو ځای. نو دې نه معلومېږي طالبانو چې مرغان هم عقل لري، ځکه د جمع په صیغه کې راوړل سول. د ذوي العقول فهم یوزعون، د ذوي العقولو په صیغه کې راوړل سول. حتی طالبانو بعضې علما وایي چې دا مرغان او حیوانات چې دي دا مکلف دي، الله دوی ته انبیا رالیږي. بعضې علما وایي چې دا خبر څوک کوي، دا کفر ده، خبرې دي طالبانو ورونه. زه به یو خبر بل هم درته وکړم. بس طالبانو عطار نیشاپوري یو عالم تېر شوی په اسلامي امت کې، صوفي د طالبانو، د یو کتاب جوړ کړی دا چټي مې رانه ول طالبانو چې راوړی مې تیار مې راخیستی ځان سره چې تاسو ته یې راوړه. دې ته طالبانو منطق الطیر وایي دې کتاب عطار نیشاپوري جوړ کړی. فارسیانو په فارسي ژبه باندې د اصل کې، خو دومره سخته فارسي د طالبانو چې زه پې پوهېږم نه، ځکه مې ډېر زړه ورته په تنګ د طالبانو چې دا مې اوس څنګه کړی. عربي چې کومې نسخې دي طالبانو ورونه هغه دومره ډېرې چې دي. دې کتاب ته وایي طالبانو منطق الطیر. دا کتاب داسې کتاب ده چې عطار نیشاپوري داسې کړي دي، یو خیالي نړۍ جوړه کړې. په خیالي نړۍ کې یې ټوله دنیا را جمع کړې ده. دا څنګه؟ داسې یو ورځ طالبانو د ټولې دنیا حقیقي مرغان را جمع سول، هغه چې دنیا کې شتون لري. چې را جمع سول طالبانو ویلې چې باید موږ خپل بادشاه ته ورسو، ځکه موږ چې د دنیا وینو، هر هغه څوک چې بادشاه نه لري هغه ټولنه ډېره ضعیفه ده. هر هغه ټولنه چې حکومت نه لري هغه ټولنه بادشاه نه لري هغه ټولنه وده نه کوي. افغانان ځکه طالبانو وده نه ده کړې چې دلته یې بادشاهي نه درلودله که نه، او د بادشاهي قدر نه یي ورسره، که ړنګېږي که نه ړنګېږي د دې قدر نشته. تاسو طالبانو دې کتاب هغه اجمالي خبر درته کوم. نو د ټولو مرغانو په دې مشوره وکړله چې باید موږ خپل بادشاه ته ورسو. موږ بادشاه وایي څه نومېږي طالبانو؟ سیمرغ. دا سیمرغ طالبانو دا حقیقي مرغه نه ده، دا یو وهمي او خیالي مرغه ده طالبانو. چې دوی ویلي چې صحیح ده، اوس خو موږ تاسې ځو د خپل بادشاه او رب ته خو روانېږو، خو باید مخکې له ځه نه چې په دې لاره باندې ځو، نو په دې لاره باندې چې موږ تر غټې پورې بیایي، نو موږ باید یو مشر ولرو. طالبانو ورونو دومره خطرناکه کتاب ده که نه؟ دومره خطرناکه کتاب ده. په اسلامي امت کې یو لږه کتابونه نه ده چې کفري نړۍ حیرانه کړې، داسې نادر کتاب ده منطق الطیر. نو طالبانو د مرغان اصل کې طالبانو دې کتاب کې قصه داسې ده چې دنیا کې ژوند کې د رب ژوند نشي کولی، ځان ته به رب العالمین سره رابطه جوړوي. چې اوس په لاره باندې د رب ته ورځې، د لاره باندې تا ورولي، یو استاذ و مربي و پیر به لرې، خو پیر به طالبانو داسې خطرناکه پیر وي
چې هغه به د ډېرو لویو لویو استادانو نه تربیت حاصل کړي که نه داسې پیر چې د ده هدایت نحو نه زده ټول عمر یې په تعویضګرۍ باندې تېر کړی هغه هم پیر پوهېږئ خو که نه بیا وایي چې زه پیر یم دی مې نه مني منم دې پیره خو د امت ته تربیه وکړه تا چې مرید تربیه که او د ما د علم خبرې دې واورېدلې اول مقابله په د اسلامي امت کې چې ادرس نه راځي د پیر له ادرس نه راځي طالبان ورونو چې په ښو علماو په افغانستان کې تجربه دا سوې ده دا اوس یې وګورئ کله چې هغه علما چې محققین دي خبرې ټولنې ته وکړي اوله مقابله د پیر له ادرس راځي خو پیر علم نه لري که درلودلې ولې مقابله همداسې ده که نه هغه باطلو پیرانو له ادرس نه خبرې را شروع کړي مریدانو ته وي دا وابیلو پنځ پیسړیه د دین خبرې درته کوي امت را ویښوي اول چې مقابله کېږي نه کفر کوي نه یې څوک هم کوي دی خو دې نه معلومه دی دا علم نه درته کوي دا علم دا وایي ولې مقابله څه مې ویلې سي طالبانو دا ټول مرغان را جمع سول نو داسې ویلې چې اوس خو موږ سیمرغ ته چې ورځو چې موږ بادشاه ده هغه خو په مغرب کې ده نو مغرب ته چې موږ ورځو په دې لاره باندې ګډوډ کېږو باید یوه قمنده مو یوه خبر مو نو باید دلته ورې بادشاه او مشر ځان ته مقرر کړو چې موږ تر سیمرغه پورې ورسو نو هغه ورته ویلې دوی ټولو مشوره په دې باندې راغله چې هدهد دا به دې موږ څوک دا به بادشاه سي نو هدهد راغی طالبانو ډېر په عاجزي باندې راغی هدهد خو هغه څوک طالبانو ورونو چې ډېرو لویو مربیانو دی تربیت کړي سلیمان علیه السلام غوندې نبي تربیت کړي تهدید کړي تأدیب کړي احط بما لم تحط به خبرې ورته ویلي سلیمان علیه السلام زه په هغه شي علم لرم چې تی نه لري سلیمان علیه السلام ته نو طالبانو ورونو دوی زه په شریکه باندې هدهد ته ویلې چې ته به دې موږ مشري کوې ته به له دې جنه موږ سره روانېږې او تر سیمرغه پورې به ته دې موږ رهبري کوې سیده لاره باندې به برابروي چې نه مړه سو نه مو څوک وخوري نه خپل منځ کې جنګ وکړو نه ضرر راته ورسېږي بس طالبانو هدهد ورته مخته سو له هغو لویو علمي تجربو د حضرت سلیمان علیه السلام نه چې الله ده ته ورکړې وې د سیمرغه پورې ورسول بیا طالبانو چې په دې لاره باندې روان دي یا په دې لارو ځي دلته ټول مرغان خپلې مشورې ورکړي داسې خطرناکې مشورې ورکړي طالبانو بلبل ځان ته مشوره ورکړي طوطي ځان ته مشوره ورکړي نصر مرغه ځان دغه مشورې طالبانو عطار نیشاپوري د اسلامي امت هغه قیمتي خبرې راخیستې مرغانو پورې تړلي نو هغه خبرې طالبانو هر یوه خبره باندې یو کتاب جوړېږي جلدونه پرې جوړېږي داسې خبرې کړي طالبانو نو دا ډېر نادر کتاب به تاسې پیدا کوي طالبانو منطق الطیر ورته وایي اورېدلی مو نوم ما خو به تاسې ته بدې خبرې نه یې کړي چې هره ورځ زه درته وایم چې خیر د طالبانو د انحصاف علم مه کوئ یو طرف ته مه ورځئ د منطق الطیر کتاب نه خو هم لږ خبر کوي که نه زه دا صحو منم چې کاشکې مې نن تاسې ته راوړی تیار مې راواخیست تر دې نه دومره غټ کتاب د طالبانو هم دومره غټ کتاب د منطق الطیر ته فکر وکړه د ځان سره چې اسلامي بیا طالبانو هغه مرغان مشورې کوي خپل منځ کې دلته روانېږي دا ټولې مشورې راخلي دی په مشورو باندې تحقیقونه دي خبرې دي شرح دي په دې کتاب باندې علماو دې کتاب باندې مسلمانانو شرح نه هغسې خو نن چې لاړلې ملا ګوګل نه پوښتنه وکړئ ورته د منطق الطیر په اړه باندې معلومات راکړه چې په دې شرح چا کړي یا جرمنانو کې کړي طالبانو یا برطانویانو کړي یا امریکایانو کړي یا د نننۍ کفري دنیا لویو ماسټرانو په پوهنتونونو کې په منطق الطیر باندې شرح ته ما ته ووایې تاسې مخکې نوم اورېدلي د دغه ادرس نه مو د کتاب نوم واورېده چې نه چې ما زه وایم ستا را سره کتاب را سره شته نو تاسې ته یې ویلي دي چې ته نه بس کاپیا پرې نه ږدې که نه مسله د کحل کې چې بیا دې فکر وي که نه چې هغې کې به موږ 15 شپږ ورځې تېر کړو دا مسله د کحل مقصود ده او که دا واسطه ده د مقصد دپاره به ځان تېره کوې خو له هغې نه مقصد جوړ کړی تاسې د مدرسو عادت داسې د طالبانو ورونو څه کال یې 20 کاله خو د نحو وویلې ملا سولې چې ملا سولې فصل ملایي نه بیا ته څه یې کوي بیا به طالبانو ورونو مثلا 15 کلن ملا سول 15 کلنۍ نه وروسته بیا له سر نه شروع کا ورځه تر 15 کلنۍ پورې بیا 50 کلنۍ ته چې ورسېده تر هغه وخته پورې همدا کتابونه بیرته درسوه 50 کاله چې عمر زیاتي طالبانو نوم پې کېږي د شیخ الحدیث ورته وایي سکه د مشکات درس هغه طالبانو له مشکات سره څه بلد د مشکات د مزاج سره دی په مشکات کې ټول همغه د نحوي خبرې دا د نحوي کتاب نه د طالبانو دا مستقل علم ده په دې ملا بېچارګۍ څه ملامته په طالبي کې هم ټوله په همدغه باب کې وخت تېر کړي او چې ملا سون تر 50 کلنۍ همدغه درس کړي ول چې اوس مشکات ته راورسېږي دی په مشکات څه پوهېږي دی په هدایه بیا څه پوهېږي د معاملاتو په باب کې په هدایه څه پوهېږي دی ټول تمرکز هلته تېر کوي دی په حدیثو څه پوهېږي دی په تفسیر څه پوهېږي دی چې حدیث واوري څه ورباندې پوهېږي نو طالبانو موږ سره څومره لوی ظلم په دې ټولنه کې سوی